هیڅ صاحب ته وایم چې وایي ته په خپل کشر باندې لږ شانتې دغه وکړه چې وایي زما دا کشر بیټې مې کم ځای کښېني چا سره کښېني چا سره مې پللې ناسته پاسته چا سره ده دا یوازې په ما نه کېږي پیسې چونه کېږي په بل نه کېږي تاسو ټول چې انشاءالله دا خپل کشرانو تپوس وکړئ چې وایي بیټې م ناسته پاسته چا سره ده منشیات پروت سره ده سکول والا سره ده خپل کنټرول به تاسو په خپله په دې سره به ډېر زیات تاسو دغه کوئ موږ به کوو سره موږ به د خپل حد نه سوا دغه کوو خو لکه لږ شانتې د خپل کشرانو باندې لکه زموږ فورس کم دی تاسو به زه خپل فورس ګڼم موږ سره به تاسو په یو دغه باندې لکه فرض کړ مثال ما درکړ چې دا کاکا بچي فرض کړ بیټې مې د شپې دی ودی یو د بچي تر 12 پر کور ته نه راغدل ته پکار چې تاسو کې زما بچي چرته تللی دی ناسته پاسته چا سره ده دغه نه ماحول خرابېږي ای شروع کی چر شروع کی پیسې وسره نه خرچ وسره نه هغه سړی بیا سنیچنګ هم کی غلام کی نور ابراهیم کی نو لږه مهرباني به تاسو کوئ د خپلو کشر کول چې دی باندې هم نقشان چک بیلنس ساتئ انشاءالله ماحول به ټیکي د وابډې حوالې سره چې کومه خبره ده نو هغه داسې ده چې اوس به مخکې چې کوم میټینګونه د وابډې خلاف شوي وو یا د احتجاج یا د سټرایک یا د راوتلو یا د دفتر کې ناستې نو هغې به زیاتره داسې کار وکړو چې څنګه به دوی دلته میټینګ وکړو نو د دې چې کوم پوچیده مسلې وي یا د کونډې یا د میټر یا د بقایاجاتو نو په دې به هغې خپل زور شروع کړو یوسفجو صاحب موږ سره د وابډا فرق کېږي نه او نه زموږ دا خلک چې د انډیا نه راغلي نه د بل ملک دي مسله ده زموږ د لوډ شیډینګ ده او داسې ناروا لوډ شیډینګ دی چې هغې برداشت کول یقینا چې ګرانه خبره ده څومره چې په 24 غنټو کې دا 2 غنټې بجلي در کوم ټیک ته که نه دی خو غټې غټې پیډرې شته دی غټې غټې کارخانې پې شته دی غټې غټې غلاګانې پې شته دی تا زما پیډر دومره بدنام کو دومره د ځای ته ورسو چې په غټه سطح باندې په انټرنیشنل میډیا باندې دا خبره کېږي چې جان آباد پیډر باندې انتهایی غلا ده خو تا شو که خلکو ته تا ته غل ساز کو نن ته ما غل کې زما غریب عوام غل کې لګیا د اغلا ته هغه جوړې 2 غنټې بجلي راځي بس زه به د اغلا وکړم 2 غنټو کې نور بجلي خو سیم نه تا خو ما سره د مقبوضه کشمیر قصه شروع کړله حل دا دی چې زه وابډه کې زما رور دی زما ګاونډي دی زما مشر پکې دی زه به هغې ته د عزت په نظر ګورم که هغه زما ایس جی او دی که زما اے سی دی که زما ایکسین دی زما د دې کمیټې نه د کسان واخلي د ده خپله مطلب هغه وس نه دی چې دی ما ته لوډ شیډینګ ختم کړي موږ سره د اے سی صاحب لاړ شي چیپ سره دې کښېني او موږ ته د یو محسوس خبر وکړي چې تاسو ته به دومره لوډ شیډینګ وي دا په دې نور پیډرو نه پتا به وي خلک به میټرو ته ساشي میټرې به ولګوي که ستا په انډر کې نه ده او ته ما سره ځان فریق کې او دیز نه ما ته وایې چې نه کوم او کوم او تا سره کښېنم او نه کښېنم د سره او دلته زه میټینګ وکړم تل دې خوا شاته ما باندې راشي زما کونډه ګوري زما په ممبرانو باندې اف آی آر کې یار انډیا خو نه د دې پاکستان خلک ته زما رورې په ایس ډي او ته زما رورې ایکسین ته زما رورې سپرډن ته زما د مسله حل کړه ګنځې نه حل کوم تیراله حل کړه آیا حل یې څه دی کوم حل دی هغه ما ته وښایه چې په دې روان شم سره هغه حل د سره دې روباسم که ته وایې میټرې لګوم نو هر یو ممبر هر یو ناظم پاسېدل تا سره چې بهی دونه میټرې دونه لګوم ته بقایګانې دي په کومه طریقه ورکول دي کوم وخت نه بقایګانې را روانې دي لکونه دي خلکو ته څه په کش په طریقې ورکوم څه په یو طریقه ورکوم څه معاف کوم هغه تاسو زه روان یم ټیک ده چې زما د خپلې کمیټې د ملګرو نه دا توقع ده او مشر ناستی دی دین هم دا توقع ساتم چې دا د کمیټې ملګري دي اے سی سره کښېنئ او یو ټیم دی هغې له احساس کړي او هغه ټیم چې کوم دی هغه ټیم دی لاړ شي او د پېښور زموږ کوم چیف صاحب ناستی دی هغه سره د کینی د زمونږ هغه آواز اوچت کړي موږ نه د فریق نه سازئ دویمه خبره د امن و امان حوالې سره ده ملګري خفه په د یو څو خبرو دي چې تاسو کوم کسان یا مخرور دی یا د مخرور د تره زوی دی یا د ماما زوی دی هغه ونیسئ نو هغه په سوشل میډیا باندې مه هایلایټ کوئ هغه سره ټوپک مه ږدئ دا ګیلې ده او ګیله خلک د خپل مشر نه کوي دویمه د پولیس او د عوام حوالې سره دلته هغه جاهل خلک نشته چې پولیس سره هغه خبرې هم ختمې شوي چې د پولیس او د عوام په خپل منځ کې هسې نه لګېدله
ټیک ټاک ستاسو خپل تعلقونه شته دي هر سړی هغه عزت باندې د هغه عزت په سترګه ته ګوري تاسو د قوم محافظ یې زموږ محافظان یې نو په دغه څیز باندې غونډه کې خیر دې موږ له د کشري هغه دغه راکړي چې دغه مطلب سوشل میډیا ته شو کول د موږ د علاقې خلک مراولي دویمه د تاسو سره د کاپریشن خبره شوله نو حکومت دومره کمزورې نه دی خو زمونږ د پښتنو یو خپل شان دی چې کله یو مشر راشي کله یو ځای کې مسله شي نو که هغه میلمه یو که هغه د قوم یو بلی مشري نو هغه سره هغه خلک ودرېږي په چمتار کې نن کال مخکې یو غلاو شو په رنګ روډ باندې دا عوام راوچت شو هغه غلي پولیس والا سره یو ځای روانو ټوپکې پولیس والا مغستې و د عوامو مغستې و هغه غلي ورسره ونیوه داسې د صدر صاحب دویم په دې لړو کې زمونږ په دې ځای کې کانډورو په دې سټاپ کې یو دوکان ووالی شو او ادریس سنیم وغه سچو صاحب د نام اسرائیل خان دې سره موږ په دې پټو کې منډي واللې او هغه ځکه یا سټپلیزرو یا هر څه سيزو پټو نمبر چت کوم الان کې په پټو کې منډي موږ د شپې والے خو اغیم روانو موږ مسر روانو نو ان شاء الله چې زموږ د سیډ په دغه څه کمې کو تاخه تاسو سره نه یو دویم د آیس والا د چرس والا د ناسور دی ټیک ټاک ناسور دی زموږ د بچو ته بيدا په هغه کې زمونږ د کمیټې د امن اصلاحي جرګې کم یو ممبر تاسو درته چې د آیس والا سره لږ گزارو کوي نو ټیک ټاک زمونږ د صدر په وساتت سره بالکل اس قسمه ریلیف مور کوي اپوټه زمونږ د هغه چې کم ممبري کاغذ هم کزما سیکریټري سی بي ټیک ټاک زورونه ورکوي او دغه خلکو مخنیوي را ټیک ټاک کوي بس دا وي چې ته تل یو ته وي چې زه ناظم یا تا ته راشي چې زه خفه شم قسم دی که زه خفه کېږم زه په دې خوشحالېږم په یو شي خفه کېږم چې سړی ودرېږي هلته موږ له راشي یا لکه کاغذ مې یوړو نه را پرېږدي دې هم صبر کړو چې هلته یو زر ولګي دغه باره زموږ د علاقې بلا خلک ګرځي نو هغوی ځان له پیسې جب کې واچوي نو بیا چې خلاص شي نو زه روپۍ خو له هغه جد هم لاړ شي کار هم خراب شي نو سچو صاحب دا یو به دا خبره به سره مضبوطه اخلي چې ناقبندي ولګي سر سره کاغذ وو نغه مې ساروي دا مهرباني بس تاسو موږ سره وي صحیح شوله دا به کوپن چټو کو کاغذ دا به ځان سره کلیر کټ کوي قانون نه ټیک و ټیک دی بس ټیک دی خبره ختمه با خو هغه ته به نور خلک ګرځي زموږ د علاقې خلک قریبانان روزګار شوي دي نو هغې ته ګرځي هغه وي داسې مې ګپ شپ دی هغه ته ځان خبر نه یو ستا په سر باندې شي هغوی اخیستې هغوی ځان له پیداګیر وکړي نو په دې موږ سخت خفه کېږو دا به موږ څه کلیر کې چې زموږ ته ناقابندي د ورځې څوارلس پېرې کوو موږ پرې نه خفه کېږو موږ پرې خوشحالېږو موږ امن غواړو بل چې موبایل ګاډی دلته ودروي نو موبایل ګاډی فقیر کلي طرف ته خوجي سیټ ته او سربند سټاپ باندې موږ ته کوي هلته لارې شته په پټو هلته ورته ودروي چې دا خلک ګیر شي چې دا عناصر موږ نه ختم شي شعر روان دی ما خو څوارلس پېرې ځم والله که ما یو موبایل ګاډی هلته ولید دا موبایل ګاډی والا هلته کوي هلته ته وګوره چې تعالی څنګه چټپټ ټیکېږي نه ټیکېږي مونږ خو یې غر که پردا کړلو چې دلته اوس ماشومان ګوري په آیس راوغوښتل خړي کلی ټول راوغوښتو دې ته په دې میډیا چې خړي کلی ټول راوغوښتل مالداره خلک او اس زبردست خلک د خړي کلي دی ښه خلک په خړي کلي کې اوسېږي په آیس راوغوښت په خیر کلی داسې دی سربند دا په بونډري خلک پروت دی غر که پرک شو مسجو صاحب دغلته ناقابندیانې وکړئ کوی زموږ خلک به ډي پي او ته درخواست وکړي ډي جي ته به درخواست وکړي چې موږ ته یو دوه موبایل نورې پکار دي یو شوه امن او امان په باره کې دا یو ځای یوه خبره وکړله او موږ سچو صاحب ته داسې بس په دغه کې وو صحیح شوله ځکه سچو صاحب زموږ د علاقې له راغلی دی زموږ سچو صاحب به دا هم راته وایي سچو صاحب چې زموږ علاقه به ستا په ښه کارګردرۍ چې ښه کار کوې په هغې به ستا غټ عزت کوي او زموږ د علاقې د عزتدارو خلکو به غټ عزت کوي صحیح شوه چې سړی عزتدار و د هغه به عزت کوي هغه به په نورو کې نه ولی هغه به ته چوکۍ ته مو وې چې سړي معلومات کوه چې سړی سیټ و د هغه ښه قدر کوه اوبه پیس کوي صحیح شوه چې یو سړی غلو ګڼکپ و هغه په کرسۍ کې مه کښېنوي بار ودرېږه خبرې کوه نو په ولاړه یې تا ته کوي په ځمکه کښېنوئ بل به زموږ په
دلته معمولي یو بل کارم کې معمولي غټ کار دی چې هغوی ښځې خرڅوي یو خو دې نه تورو شي ثمرباغ نه بس لاړ خدای چې په داسې کم ځای کې دی په فضل کې که چېرته دی ساري صاحب دی هم چې بیا چې نو خرڅونه کړي بل دی په سید آباد کې کلیر دی کو کلیر نه و زه له په خپل ګاډي کې درا شو مول ته د چوکۍ کې ګزارم تاڼه کې اول یې ویل چې زه سره شته املیکه دلته مدارین دي او خلکو ته قیسې میسې وکړي چېرې دلته به دی د پنجاب نه خلک راځي او ښځې یالي چې ښځې یالي جنکۍ خرڅوي هلته نو دې باندې سخت ایکشن اخیستل پکار دي وایم مخکې زموږ سره چې محمد خان راته ښودلی دی ویې لکه دا کسان ته سپینتو چې دا کسان چې مطمئنه په یوسري باندې وي لاس وراچوئ زموږ دا خبره په دې زه مطمئن د خبره ماته ویلې یا به چې زه دا کار بالکل کوم نه زه به تا سره شته لیکم او زما د نن نه توبه ده نو ملک صاحب دا خبرې ما سره کړې ما ته رنګ هم وکړو بل لا ما ته معلوم نه لګو چاته معلوم یې مېرېږي مه چې سروب ښځې خرڅوي نه دې څه نه سله یېرېږئ ډایرکټ سیچو صاحب ته خیستی خبرې وکړې زما خو تقریبا لږ رده شو میاشت تقریبا کابو کېږي چې دلته ستاسو د علاقې ته به تورې سیچو راغلی یم او کوشش به کوم انشاءالله چې ستاسو په خواهشاتو باندې ستاسو په هغه باندې برابر ځان وساتم او مسلې به انشاءالله په ټیبل باندې حل کوو او مشترکه ټیم ورک باندې به مسلې سي انشاءالله حل کوو چې زمونږ په پارټ باندې سدي مواري انشاءالله به 100% کوشش کوو چې د هغې نه به سیوا کوشش کوو چې به حل کوو بل خبره دا وابډې والا ده نو د وابډې هغه سره به هم د ما کوشش به انشاءالله چې اس ډي او صاحب سره د وابډې حلکارانو سره دې سره به د میټینګ وکړم تاسو به ځان سره به تور وپد ورشو چې بهی ستاسو کمی شو یا تاسو کم شیډول نه سیوا تاسو سره لوډ شیډینګ یا هغې اوس ګرمي را روانه به دا به سبا زیات ټایم په ټایم به دا شي سیوا کېږي په جمعې کې کوم سهار نه تر ماښام پورې بجلي نه ځای شو نشته خلک برداشت کولی شي غریب سړي دپاره چې دی نو جمع بس غلده دی هغه په ځان باندې څه کمبل یا کبړ مبړ لوه چې ځان ګرم وساتي نو دی ګرمۍ کې چې دی د بجلۍ هغه به سیوا کېږي او چې لوډ شیډینګ سیوا کېږي نو تاسو خلکو ته به تکلیف سیوا کېږي دی کې سره موږ برابرتیا کوو انشاءالله موږ تاسو ملګري یو او کوم انشاءالله په دې دغه کې بل دا روډونو بند شو د دې خو موږ تاسو سره دغه نشو کولی چې تاسو روډ بند کړئ یا موږ به سره د وابډې دفتر ته ځو افسر لره ځو خپل افسران لره ځو به تور پد اوله دغه داسې مسله سکول راغلې وه تر دغه پورې لړ وه سره د سکول دغې جایز مسله وه سکول یې ورکړی دی کم از کم 2 درې به سکول رقبه یې ورکړې ده هغې پکې څوک کلاس 4 نه دی برتي کړی جایز مسله وه هغې وي چې موږ سکول بند وو هغې سره لړو او ډپټي کمشنر صاحب له لړو کمشنر صاحب له لړو هغې خبره هم بالکل هغه کړه چونکې په دې باندې بین دغه نو موږ سره ډي سي صاحب راغی موږ لومړی مسله به سره تقریبا هغې اګري شوه سره چې کله بین اوچت شو ستاسو مسله بل کړو نو دا د موږ ته هېډه کې که نه چې دغسې په هغه کې امنومان خرابېږي دغه د خپل ذاتي مسلې خو بیا هم لکه چې سکول ستاسو ماشومان هلته سبق وي ستاسو ماشومانو سبق متاثر کوي د موږ ته موږ پې خفه وشي وایي ولې سکول بندېږي ستاسو ماشومان ولې بې سبقه کېږي نو دغسې د وابډې دا ایشو چې دا یوه دلته نه ده تقریبا ټول ډسټرکټ کې هر ځای کې دا ایشو ده نو دا به انشاءالله حل شي بل د آیسو باره کې منشیاتو باره کې د مرګري خبرو کړه بره افسرانو اډري چې به موټرسایکل ونیسي خاص کر بلا نمبر نن سبا چې کوم سنیچنګ کوم واردات کېږي اکثر بلا نمبر موټرسایکل دوه ډبل کسان په ناستي یا سنیچنګ وکړي یا ټارګټ کلینګ وغیره چې موږ ته پته لګي چې لوکل سم دی نو موږ بغیر کاغذ هم سړی پرېښودو شي یوازې اوپن چټ نه چې بهی ستا علاقې سړی دل خو دا دې دپاره موږ کوو چې بهی دا سنیچنګ روکو شي په دې او نمبر پلیټ وطني دې دپاره موږ دغه کوو د موټرسایکل یې بندو نو کوو به انشاءالله دا خو زموږ مشران یې تاسو کوئ بهی د موږ د علاقې سړی دی موټرسایکل به سره سم دی او موږ ته هم پته لګي چې بهی غل نه دی موټرسایکل یې سم دی نو که کاغذ ورسره نه موږ شور شي او دا غل نه دی او پنچټ څه کوي هم دغسې پرېږدو سره دا خبره نشته